دا ته چې کوم سیټ باندې ناستې کوي اکثر دې ته مو وایو چې منبر صحیح شو که نه؟ منبر په مسجد کې وي، دلته منبر نشته دی الله بنده. منبر په مسجد کې وي خو ته د مغه وارث ځان ګڼې که نه؟ که نه ګڼې؟ مطلب دی وایي، راځه په خیر مطلب دی وایي. مطلب زه تا ته خبره کوم ته ماته ما خبرې جواب راکوه که نه؟ نو راځه خو ده لګیا یو در سره وادي زړه سره که کنځلې کوي یو دقیقه کنځلې وکړه. کنځلې نه کوم، مو شکر الحمدلله مو تهذیب یافته یو، مو حسیني یو. حسیني هیڅ کله ځالي نه کوي. کنځلې کوي هغه به څه شی وي؟ تهذیب یافته څوک وي هغه کنځل نه کوي. دا څوک چې کنځل کوي هغه به څه شی وي؟ منافقین څه کوم وي هغه منافقات کوي، هغه خولې نه کنځلې هم وځي، هغه هر یو کار کوي. اوس که مې د تا په اصول کافي کې په معتبر کتاب کې مې روایت درته وښودل چې کنځلې وکړې نو بیا خو د امام خبره نه منې. زه تا ته کنځلو ته راغلی یم نه تا ته زه کتابو ته راغلی یم. ابي عبدالله علیه السلام امام صادق علیه السلام خبره منې؟ ما خبره وره زه تا ته راغلی یم، زه صرف ما تا ته سوال اول کې کوم څه ویله آل لعنة الله علی القوم الکاذبین. ٹھیک شو؟ دلته تقریر ځای نه دی، خپله پوښتنه لرې څوک کې تا پرېږده چې تاسو تقریر ته ناست وي، تاسو هر څه وایو چې تاسو خېزوئ براډ خلاص کوئ. اوس څه وایې؟ اوس څه در سره وکړو؟ څه در سره وکړو؟ درته یایم درته لګیا یم که نه؟ تاسو اول زما خبرې ته غوږ واچوئ، د جنریټر مخی خو ټارېږئ ما که نه یار؟ تعلیم یافته د ښکاروئ، چاته جاهل د نه ښکاروئ یار. کتابونه دې پړوئ چې ته بوز موز دې نه خوروئ. ښه نو ته د منبر خپل ځان وارث بولې او که نه بولې؟ الحمدلله زه د امام علي علیه السلام وارث یم، زه د امام حسن او حسین وارث یم، زه د امام باقر و صادق وارث یم. الحمدلله د هم ویله، الحمدلله د هم ویله. ټیک شو؟ نن همدغه براډ کې ته ووایه ما خو بیا خبرې ته پرېږده ګوره مخکې ګوره واوره خبرې ته مې پرېږده پوره یې درته کوم ښه خبرې ته مې پرېږده. میک ما بندوه موډریټر د څوک دی که نه دې ته وایي چې میک ما بندوه. زه خپلې خبرې بیا ته خبرې وکړه خو ټیک دی دې ته زه خپلې خبرې موقع ورکوم که نه؟ زما خبرې چې کومې دي هغه خو ول په راشي که نه؟ پوره که نو زه درته نه وایم چې تاسو د براډ خلاص کړی راشئ نن څه په ما ته صرف یک یوې واسې دغه براډ نه ته صرف یک یوه خبره وکړه ووایه چې دشمنان اهل بیت او کاتران حضرت بیبي فاطمه الزهرا جګر رسول الله هغه څومره قتلان دي او هغه د څومره دښمنان دي هغوی باندې د خدای لعنت وي. اوس غوږ زه درته نه چوم، ما درته سمپل خبره وکړه صرف همدومره وایه. اوس خو غوږ شه خو که مې ته اوس د اهل بیتو دښمن ثابت کړلې، که مې اوس ته د فاطمې رضی الله عنها دښمن ثابت کړلې بیا به په خپل ځان لعنت وایې. زه که د خپلو اهل بیتو دښمن وم زه بالکل هم یو منټ صبر ما صرف یو سمپل خبره صبر و د الله بنده و د زړه سره